چې د اعتبار قابلو نو هغه به ورسره ملګرتیا کوي. زما خو داسې ملګري دي چې په ما ځان قربانوي. شیطان زمانه چلونه زده کوي زمانه. خانجي څومره ښکلې دیره ده، خو کاش چې دا یوازې ستا وی نو څومره به ښه وه. څه مطلب حسینیه؟ مطلب دا چې ستا د کشر ورور څه پکې نه وی او یوازې ستا وی. زمانه خو شیطان هم پناه غوښتې ده او بیا ماله چې کم چلونه راځي نو هغه شیطان هم نه ورځي. دا خبرې پرېږده حسینیه، د چکر پروګرام برابر کوه چې چکر له لاړ شو. خانجي زمونږ نه خو یو ځای هم د چکر نه دی پاتې شوی، چېرته به ځو؟ د چکر ځایونه ډېر، خو دا راته ووایه چې ګاډی دې سرویس کړی دی او که نه؟ او خانجي ګاډی مې سرویس کړی دی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. بھائی جان نن خو ما هم د چکر پروګرام جوړ کړی دی او د ملګرو سره په چکر باندې ځم. مونږ هم د چکر پروګرام برابر کړی. اوهو بھائی جان ستاسو چکر هر وخت وي او زمون چکر کله کله وي. بالکل ټیک دی وي، مونږ خو هر وخت په چکرو باندې ګرځو. داسې وکړه چې دا چابي واخله سمې کړه، خدای پاک نه زموږ جیبونو کې هم دومره سامان دی. دا چابي واخله او تم په چکر نه لاړ شه، صحیح ده که نه؟ او ګاډی ستا نه قربان. خانجي ستا د ورور خو ډېر بد وکړو چې ستا د مشرۍ خیال یې هم ونه ساتو. بالکل ټیک دی حسینیه، ما له وته د دپاره څه سوچ پکار دی. خو تاسو داسې وکئ د ده له ملګرو معلومات وکئ چې هغه څوک دی. خانجي په موږ خو د ګاډی هسې پالش مالش کو، هغه خو رانه هم کشر خان بوز. وکچالو بیم ستا پانسې په ما باندې کره شو، خو ما سره خو غم د دې حسیني دی چې دی به اوس پسه کې کور ته لېږمه. ګاډی خو رانه هم کشر بوتو، خو زه خیر اوس په زه د کشر په باره کې څه سوچ کوم. تاسو داسې وکئ د دوستانو معلومات وکئ چې هغه څوک دي او داسې وکئ چې زما سره میله وکئ. خانجي زه ستاسو په طبیعت پوه شوم، خو خیال کوئ د سوشل میډیا دور دی او سی سی ټي وي کیمرې هم ځای په ځای لګېدلې دي او سی ډي آر پکې هم راوځي. وقمقله د دې هر څه نه زه خبر یم، خو تاسو صرف دومره وکئ چې ما سره د کشر ورور ملګري میله وکئ او زه به هغه څه وکړمه چې زما هغې کار ته به شیطان هم حیران پاتې شي. شیطان وقمقله تا تر اوسه پورې خپل خانجو نه پېژندو چې ما څه نه دی کړي چې یو غوږ د بلندې خبر شي. او بیا زما د سوچ سره دی دا ایډوانس ټکنالوژي مقابل نشي کولی حسینیه، ځکه خو ما ته شیطان حیران پاتې دی. لاړ شئ او هغه دوستان یې ما له راولئ. ډېره ښه ده خانجي، راځه دلداریا. یارانو دا وخت هم ډېر په تیزۍ سره روان دی. هغه څنګه؟ بلال خانه لاول دې د کویدن ارمانو بیا دې د واده ارمانو، هغه هر څه په ان پن کې وشو. او دوسته ټیک دی وې ابوبکرو، زما ټول ارمانونه خو پوره شو، خو خپلو کې ملګري ناست یو. رښتیا راته ووایه چې تا چېرته مینه کړې ده؟ وقمغلانو تاسو نه دی اورېدلي چې وہ دل نہیں جس دل میں محبت کا درد نہیں. نو بیا خپل بھیجان ته ووایه که نه چې وی غواړي دله. وقمغلو تاسو ته چا ویلي دي چې د هر سړي د زړه ارمان پوره شي او د هغه په خوښه دی د هغه واده وشي؟ هغه به ډېر خوش قسمته وي چې د هغه د زړه ارمان پوره شي او د هغه په خوښه د هغه واده وشي. زما ذهنو ډېر لرې بوتلو او طبیعت مې هم خراب شو. ماله به اجازت راکئ زه به لاړ شم. لکه ابوبکرو هلکه ابوبکر ته لاړو راځه چې ورځو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ابوبکر ملګری یئ؟ او جی تاسو څوک یئ؟ ما ونه پیژندم. زه د وقار خان دوست یم او تاسو ته خو پته ده چې وقار خان د ابوبکر مشر ورور دی. او پته ده راته. ښه وخت یو نه اخلمه، هسې نو چې ابوبکر راشي او ستاسو سره ما ویني. تاسو به داسې وکئ چې ډیرې ته به راشئ، د وقار خان سره ومیلاو شئ. د وقار خان ستاسو سره څه ضروري کار دی. خو دا خبره به یاد ساتئ چې ابوبکر درنه خبر نشي چې موږ وقار خان ډیرې ته غوښتو، او په دې ملاقات کې به تاسو ته ډیره فایده وي. ابوبکر ته ولې نه وایو؟ چل څه دی؟ وقار خان به یو په دیره کې پوه کړي. صبر. ټیک ده صحیح ده. موږ له به اجازت راکئ. د الله په امان. یاره په دیو کې ماته چل ښکاري ابوبکر په خبرو. وقه مقله د دو په ملاقات کې بس چل وي سمونګه خوري نه په ملاقات په ور سره وکړو که ابوبکر ته پکې د ویلو څه ضرورت راغی چې ووایو ورته. صحیح ده، بیا انتظار د څه خبرې دی. زه چې ځو کړي بارې شوې. سلام علیکم خان جی. وعلیکم سلام. حسینیا څه چل وکړو؟ خان جی ملګری مو له پوه کړي دي چې د خان جی سره میلاو شئ نو ډیر به خوشاله یې او ستاسو پکې ډیره فایده وي. شاباس. اوس مخې ته لوبه ګوره لوبه. خان جی هغه دیا دوستان رالو. السلام علیکم خان جی. ها تاسو د ابوبکر دوستان یې؟ او جی ماشاءالله تاسو خو به ډېر هوښیار یئ. زما په معمولي اشاره به پوه شئ. څه مطلب؟ مطلب دا چې رور د رور په کار را نشي چې خپله وینه یي او د هغې نه بعد هغه د اعتماد قابل هم پاتې نشي او نه یو ښه دوست کېدی شي. رور خو پر رور سر قربانوي. همدغسې خو زه جاړم که نه چې زما رور ایماندار رور ونه ختو او زما سره په خوږه پسته کې دوکې شوکې وکړي او چې مخامخ راشي داسې ادب او خاطر به کوي ته که دا یو سم سړی دی لکه په زړه وران دی. او په زړه وران دی. خان جي دغه چې زموږ سره څومره وخت شوی دی نو هغه زموږ سره څه بد او دوکه نه دي کړي. همدغسې خو تاسو نه پوهېږئ که نه دی د خلکو سره ښه کوي اعتماد جوړ کړي او بیا په اعتماد کې ټک ورکوي. زه یې د خپلې ابۍ راوړی یم زه یې نه یم مواب کړی نو تاسو ورته څه ښکارېږئ. ګوره زه نه غواړم زما رور چې ما له کم نقصان نه کړی دی چې هغه نقصان تاسو له درکړي. نو موږ څه وکړو؟ سپی چې لیونی شي نو خلک ورسره څه کوي؟ زهر ولا ورکوي زهر. همدغه شان زما رول لیونی شوی دی او په ختمولو کې ثواب دی ثواب چې نورو خلکو ته دې څه نقصان ونه رسي. زموږ دپاره څه حکم دی؟ ستاسو دپاره د پیدې یو غټ چانس دی. دی په چرسو پایسو په پوډر راواړوئ او نشو ترورو سیوا کوئ او په اخره کې ختم کړئ. داسې وه خان جي. حیرانېږئ مو تاسو ته به چرس او آیس زما دا کسان درکوي او تاسو ته به هېڅ مسله هم نه وي. ولې چې پولیس هم زما دی او ولس هم زما دی او تاسو ته به د دې کار د پوره کېدو نه پس زبردست ګاډي میلاویږي. ګاډي او ګاډي په ګاډي به لاس تاسو دی او اخلم به دله زه او د دې سره سره به تاسو ته 5 لک روپۍ بونس هم میلاویږي او بیا پکې ګرځئ او مزې کوئ. خان جي دا خو خوب نه دی. دا حقیقت دی خو کار به ډېر په هنر کوئ چې د یو غوږه بل خبر نشي. ډېره ښه ده خان جي موږ به دننه لاړ شو. حسینیا شیطان زمانه چلونه زده کوي زمانه. یا دا کار خو ماته ښه کار نه ښکاري. وقه مقله چې خپل رور یې پرې نه خفه کېږي خپله به یې دادا راوړی دی او خپله وینه یې ده نو زموږ څه کار دی؟ ستا خوښه ده خو بیا دا کار زر کول پکار دي چې ګاډی او پیسې دې ترلاسه کړو. بس نشه به پسې تیزه کړو او قصه ختم. هلکه غلی شه هغه د ابوبکر راغی. السلام علیکم یارانو. تاسو مړه سم په خیر وکړئ تاسو څه ګپ لګوئ مړه پپایګو په تاسو مې یاره زما په خیال کې ډېر زیات انتظار و. دوسته تا ته څه پته ده ستا نه بغیر خو موږ نیمګړي یو نیمګړي. دغه حال یو ضرور دی خو دوستانو
نن سبا مې د طبیعت ډېر زیات خراب دی او هر وخت راته ټینشن وي یار. د ټینشن علاج خو زما سره شته که نه؟ لږ صبر، په انپن کې دله ټینشن ختمومه. تاوارې سګرټو دا څه کې یارو؟ دا څه کې؟ دا د ټینشن علاج دی که نه؟ او مشران وایي چې کم شی ځان له خوښې او به یار دوست له خوښې. سوچ مه کوه، مشران وایي چې کم شی ځان له خوښې او به یار دوست له خوښې. او دوسته د اوسه پورې مونږ تاله څه بده خوښه کړې ده څه؟ نه یار، زما خو په تاسو د ځان نه هم زیات یقین دی. نو بیا څه سوچ کې؟ راکړه دا سګرټ. وسکه که خونې در نه کو جو بیا یې مسکه. دوستانو، ما خو دا سګرټ چېرته په ژوند کې هم نه دي څښلي. په اولني پیر به دا زما دپاره ناشنا خبره وي، خو تاسو زما دوستان یئ او همیشه دپاره تاسو زما د فایدې سوچ کړی دی چې زما ټینشن په دې ختمیږي او ستاسو خوښه ده زه به یې بیا وڅښم. هله دا خو دومره تریخ دی، په خدای یقین وکړه. دا دانهدار ورسره راکاږه چې د خاپیرو په شان پاوا ګرځې پاوا. ډېره ښه ده. ها کار کوم چې تر رسولی دی؟ بس خانجي نری حساب پکې پاتې دی، نور پکې څه نه دي پاتې. تاسو ورسره هم سګرټ څکئ چې پوهه د باندې نه شي. خانجي موږ ورسره ته سګرټ څکو، هغه له د یو څو ډک سګرټ ورکوو. تاسو ولې غم کوئ؟ خانجي معمولي ټچ غواړي او بیا مرګ. تاسو په کوم ځای کې سګرټ څکئ چې د ورور د مرګ د آخري دیدار خو وکړم که نه؟ ما ته یې ځای معلوم دی خانجي. نو بیا لاړ شئ او په دې پیل نه مړ کئ او دا قصه ونه ختم کئ. ډېره ښه ده خانجي. تاسو راغلي؟ او تاله نن مونږ یوه ناشنا نشه راوړې ده. دا ګولۍ وخوره، دې نه پسې ګوټ وکړه چې وجود دې برابر شي. دی خو په ما څه چل وکړو؟ درد به پسې نورې وخوره چې لیول دې برابر شي. دې سره به ښه شمه.
حالات کې زما بایجان زه ولیدم نو د خفګانه به مړ شي مړ به شي تا بایجان ستانه زیات په خپل مال او جایداد ډېر مین دی صبر کړه بخښنه غواړو موږ ملګرو ستا د بایجان نه ستا په سر پیسې اخیستې وې او ستا کې دا حالات جوړ کړو او مرګ ته ونږدې کړې چې زما د نصیحت واوره زه په دې معاشره کې نه ما چې په اعتبار کې خلک د مرګرو د لاسه ډېر زیات خراب شوی خو بچیا چې د چا سره مرګرتیا کوي نه لاولې تپوس کوه چې د اعتبار قابلو نو عالم سره مرګرتیا کوي اوهو خان بابا یو خو تاسو هر سړي ته د شک په نظر ګورئ زما خو داسې ملګري دي چې په ما ځان قربانوي د اوسنۍ داسې الواد دی چې د پلار په خبره د سره سوچ نه کوي ته خو خاندې خاندم په دې چې په دې کې تاسو ته هیڅ ګناه هم نشته که ما د خپل پلار وصیت اورېدلی وی نو نن به زما دا حالات نه جوړېدو لکه کچالو او سینه دې سکو حاجي هغه مې بهر څوکیدارۍ ته ورډوللی څوکیدارۍ ته خانجي تاسو رالی وګوره که نه وګوره ورور دله مړ کړو او زما رور یې مړ کړو خو ډېر بد یې وکړو خانجي دا خو تا ویلي او ما ویلي وو که تاسو ښه دوستان وې نو تاسو به د ګاډي او د دولت په لالچ کې نه راتلې که تاسو له ما دا ټوله دنیا هم تر کړې وې نو تاسو به خپل دوست نه وژو وقم عقلانو چې زه د دولت او د جیداد دپاره خپل ورور وجلی شم نو بیا تاسو دواړه د کوم باغ ټیپر یئ د کوم باغ تاسو له پکې لا ګاډې مو اخلم ورېږه چې د امریکې ویزې درته ولګوم ویزې ولې ولدار صاحب خیر خو دی که نه خیر چرته دی د خپل رور او د هغه د ملګرو قاتل دی قاتل یمه ستاسو ورڅه ثبوت دی پولیس بغیر ثبوته هېڅ کار نه کوي ستا د رور په ملګرو کې یو کس تاڼې ته راغلی و چې وقار خان په موږ یو ناجیز عمل شروع کړلی او خپل رور را باندې وجنو او موږ تیم په خطر کې یو او ستا مکمل تفصیل هم ماله راکړلی کم دوست ستا د کشر رور دوست بلال خان بلال خان وخت را سره نشتي مخکې کېږه چې تاڼې ته ځو اولدار صاحب ډېر په غلط وخت کې راګیر کړو په خوشحالۍ دې پوه نه کړو خوشحالي پتا باندې ستا لالچ ور کړله که لالچ دې نه وی کړی نو انجام به دې دا نه و اولدار صاحب څه زما لالچ و او څه د شیطان زور و او څه د دې یارانو دوستانو غلطې مشورې وې چې ما ته په دې ملګرو کې یو ملګري د رور په سر سمه خبره نه کړې ما ته نن هم د پلار هغه وصیت را یادېږي بچیا یا به یم او یا به نه یم خو زما دا یو نصیحت واوره چې چېرته به د چا په خبرو کې نه راځې چې هر کار کې نو په خپل سوچ باندې به کې په خپل سوچ څه سوچ کې ولې ستا ذهن کار نه کو ته ماشوم وې د دولت په ټټو سور وې او د یارانو په نشه مس وې چې د خپل روح قاتل یې جوړ کړې
مخکې شه. موږ له پکار دي چې د مشرانو په نصیحت عمل وکړو ولې چې د مشرانو خبرې د کاڼي کرښې وي. دا اډوانس ټکنالوژي او اډوانس دور بیا هم د مشرانو د سوچ مقابله نشي کولی. چا چې د خپلو مشرانو په خبرو عمل کړی وي نو هغه به همیشه کامیاب وي. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.